ملګرو دا کم سړی چې 19-20 کنه د شان معمولی دا ډېره خسته خبرې کوي. لکه تا څنګه قصه وکړه ډېره کمالي خبره ده وکړه چې بنګالیان څنګه چل دی. الله قرآن کې وی مسلمانان ټول ورونه دي چې دا کلمه وی لا اله الا الله که راشد خان که افغانیان دي او که د لر دي او که د بر دي خو ټول ورونه دي. الله قرآن کې وی زما فتوا نه ده د الله فتوا ده خو صرف زما ګناهګار خوله ده او بل دا چې که بنګالی او که هندو که دغه څه ډوډۍ هم خورئ لاس وینځئ هر څه وسه کوئ الله وایي زما په خزانو کې هر څه شته دی خو عاجزي پکې نشته نو هغه خو موږ له الله راکړی ده که نه خو موږ یې کوو که نه خو موږ هسې په یوه ګوته ځان څنډو چې یو سړی دله راځي د چا خوښ وي مینه یې درڅه ښه ټیټه غاړۍ وله ورکوه ښه فروټ پې خوره ښه چای پې څښه 2-3 ورځې ژوند دی ما له ګارنټي راکړه زه بېرته به سبا ژوندی یو زه به درته دلته راټول هر څه تاله درکړم د مرګ او د ژوند هېڅ څه پته نه لګي. ورشد ولې خدای پاک سپین پیدا او بله یوه خبره اهم خبره ته کومه دی سعودي کې چې را مسافر دي دا د اډېر والا دا زندق قوم دا د پیرامون اولادو وایي چې څونه ګټئ چې 100 ریاله ګټئ 20 ځان له خورئ 10-15 اقامې له ورکوئ او دا نورې باقي کور ته لېږئ ټولې کورونو ته مه لېږئ د تربورانو سو په ځمکو کې مقابله مه کوئ د دین په کار کې مقابله کوئ د دین په کار کې اورې په پیسو باندې مقابله نه کوئ. او ارشد خان الله دې روغ لره والله دې راته ژوندی لره او ډېره مهرباني چې ته زما خواله راځې تکلیف دې وکړو یو جهان مننه. ته موسی خیلې خو ګوره دا یوه خبره مې واوره موسی خیلې په ما باندې ډېر ګران یې خو که د موسی خیلو خلاف خبره دې زما د مخې وکړه نو نور د څه هېڅ څه نه کوم وجنم دې نه ځکه چې مړ مې کړي خو قرضدار یې چا وژلی دی اورې وجنم دې نه جبه دې نه کټ کومه چې بیا ګونګی چې بیا دا نور خلک ته عبرت والي. موسی خیل زنده‌باد مشوانیان زنده‌باد ګجر زنده‌باد اونلی سوادگان اونلی موسی خیل بس اوکې الکه یوه خبره بله را په یاد شوه چې د خنجر زامنو یوه دیاړیم کوله د فروټ والا راغلی 1 کیلو 2 فروټ والا راغلی در شخار خواله دی دا د پښتنو سالار دی سالار او ښه په مینه به څه میلاوېږي او چې په مینه څه نه میلاوېږي زما لمبر دی زه دا نوی موبایل ځان لالمه زه په فیسبوک باندې زه شیر کوم ارشد خان بیا راله شیر کړي دله دا طریقې ډېرې وړ دي چې دا کار هم ونه کړو ارشد خان به ما ته ګیله کوي زه به بیا څه کوم الله ته به وایم چې یا الله په ځمکه کې ژوندی نه باسي ځکه چې الله وایي زه ستا منم وایي ته زما منم څنګه دا خو د اوسه پورې ویلو دا نه قصه خطا کېږي که نه لاول چې د کومه قصه کړې هغه وکړه تا وویل چې دا نور خلک یې تور پیدا کړي ورشد سپین ځکه پیدا کړي دا پښتنو خدمت کوي. که بنګالیان دي که فلپین والا ته وګوره ټول یو شان پوځي دي د الله د قدرت ته وګوره که چاینا والا ته وګوره ټول سپین زما خو ته یېره کېږي او ستاسو د نه یم خبره او ارشد خان خو د پښتو سالار دی د یختو ته یې وګوره بس دا خو ماتې دا نقلي دي نه بس ټول شاهرخ خان دی خو بس مطلب دا دی خالد ارشد خان سټایل لږ ساده دی د جوارو باندې ته ولې خفه او دغه تا ته وایم د ارشد خان شاعر هغه څه نوم دی جبار الله دې تا ته هدایت وکړي او بس دې د جوارو په ځای د الله نوم والا الله جوارو کوم جوارو اخره ارشد خان هوټل ته راورسولي د جوارو ټکي یعنې ارشد خان خو بل څوک ولې نه راوسته خو ارشد خان ته پته وه چې دا ډرامه ده دې ځکه ډرامې راوستې تا ارشد خان ډېر هوښیار دی ولې ولې ډرامه راوستې وه بیا یې سنابل راوسته سنابل یې راوسته ورته پته وه چې پښتانه په جینکو مړه دي دقه نیت باندې راوستې صحیح ده یعنې ارشد خان ته تر جینکو کمی نه ارشد خان سره عربۍ هم ګپ لګوي خو دا پښتانه نه دي تاسو ذلیله قوم یې وایي ذلیله نو وربغه ما کټ کاوه ذلیله قوم یې وایي ذلیله دا ما ته ارشد ته سناګل پر اور پیاز هغه ته خپل ور پیاز خان د زیباګل ولې نه راوسته بلې ولې نه راوسته خدای قسم ناګل راوستي راځي د پښتانه په دې جنکو ډېر مړ دي سونه چې به مړ دي خپل ته لري ګرځي ان شاء الله چې رانه بو الله سم ټچ نکي او ما شاغوت کوي مې زه هم نه ابسولوټلی ناٹ دا چې دی که نه وسو دا غریب په خپل خود کې نه دی خو ده ته بیا هم پته ده لکه مونږ خو ډېرې خبرې دا دي چې شاته کوو که نه خو دی چې دی دا بیمار شوی دی که نه لږ ذهني نو په دې وجه د ده چې په زړه څه دي هغه یې په خوله دي لکه مطلب پټې پناه نه وایي نو حقیقي خبرې یې وکړې دا ته مونږ دغه کړې او انشاءالله العزیز تا به مونږ وطن ته ولیږو او روغ رمټ په شي ښه دعاګانې به کوې صحیح الله دې زما په شان تاسو ټول لیوني کړي الله دې زما په شان تاسو ټول لیوني کړي صحیح ته خو لیونی نه یې زه هم الله یو دی روغېزنې ولی یم استغفر الله تعلیم زمان ستاسو خو پیروان ښه وو لا اله الا الله خو یې ویلې وه خو موسی کلیم الله یې نه ویله او هغه مو د پټه وه چې موسی په حقه دی خو تکبر یې کوو چې الله پاک اوبو باندې غرق کړلو او موسی علیه السلام ته خولډ داسې کو لکه په خشک کې چې به شکر ده کې باران نه کېږي سوچ کوئ که نه ماشاءالله بل یو کلی نوم د تعالی ما زلس عمر باغ دیر لویرو
خاص کر معیار و جندول به خاص کر شکرت نوم ګوره په اوداسه کې زما د مخیر دی ګوره چې بې اوداسه یې وانه لري ځکه چې د شکرت ډېر خانداني خلک دی عرفان شو بخش شو واحد ګل شو انعام شو اوس هغه ستاسو په ویډیو کې مسلم کې تاسو کې وایي ارشد بھائی دا کم سړی چې د ګون نسبي شي ذهني بیمار شي دا خبره ډېرې کوي دا خو ما اوس ومنو ده نه خدا د په زړه کې چې کومې خبرې پرتی کې نه اکثر حقیقت خبري خو لکه دې وای زمړه څوک به خپه شي نه وای د خلکو لپاره خو چې کله مطلب دې لګ ذهني ګډوډ شي کنه دې بیا خو د چا پروا نه کوي کنه چې وای خو دې زما په شان ټول دی ولې نو دا وس چې دا بیمار دی مونږ د خپل الله غلی ان شاء الله عزیز دې بم لګو څنګه چې استرار بیمارو د قصیدې شوی دی خدا د چې د سره کوم خپل خلک دی دا مساخیل دی دا مساخیل خوره دی د مساخیل خوره دی نو ان شاء الله عزیز دعاګانو کې مونږ یاد ساتي چې دې هم خپل وطن ته لاړ شي او د دې علاج وشي او ان شاء الله علاج به په جمع کوو ان شاء الله سبا نه بل ورځ به دا ارشد بھائی په خپل لاسو دا رخصتوي ان شاء الله دا سعادت به ارشد بھائی تحصیلي مننه ملګرو مننه راځه